حکیم بیرته راتلونکی دی خو چیرته او څنګه به یې له وزارت سره معامله کړي ویډیو ګورئ چې خبر شئ. د حکیم الکوزي او د کرونا په ضد د افغان بنسټ لخوا څخه ویل شوي دي د ولسي جرګې عرایضو او شکایتونو اوریدلو کمیسیون پریکړه. تېره ورځ مو د طبیب ښاغلي الکوزي صاحب د کرونا ضد درملو په مورد د روغتیا وزارت فارمیسي رئیس قوانین لابراتوار رئیس ښاغلی الکوزي صاحب د کرونا پر ضد د مبارزې افغان بنسټ مشر همدرد صاحب د ولسي جرګې شکایتونو کمیسیون ته دعوت کړي وو. د کرونا ضد درملو په مورد مو د دواړو طرفو دلایل واورېدل. د 4 ساعته مفصل اوږد بحث څخه وروسته بیا هم د روغتیا وزارت مسؤلین په دې ونه توانېدل چې د ولس استازو ته مسلکي او تخنیکي قناعت ورکړي او د الکوزي صاحب درمل د صحت په ضرر ثابت کړي او د دواړو طرفو دلایل بحث او وکیلانو پوښتنې زموږ د صفحې په ویډیو کې هم لیدلی شئ. په آخر کې کمیسیون فیصله وکړه. اول دا چې د راتلونکي یکشنبې په ورځ به د ولسي جرګې صحت کمیسیون او شکایتونو کمیسیون په ګډه د مطبوعاتو مخ ته یو ځل بیا د الکوزي صاحب او صحت وزارت ترمنځ اساسي مسلکي او تخنیکي بحث کوي او ولس ته به قناعت ورکوونکي حقایق وړاندې کوي. دوم دا چې روغتیا وزارت مکلف دی چې د الکوزي صاحب کشف شوي درمل د لا ښه معلوماتو لپاره نورو بهرنیو هیوادونو ته ولیږي. دریم دا چې د روغتیا وزارت ونه توانېده چې د خپل لابراتوار ټیسټ نتیجې څخه دفاع وکړي نو په دې اساس دا نتیجه ولس استازو ته د قناعت وړ نه ده. څلورم دا چې په زرهاوو هیوادوال ادعا کوي چې په همدې درملو جوړ شوي نو روغتیا وزارت مکلف دی چې یا درملو ته قانوني جواز ورکړي یا ولس ته قانوني مسلکي او تخنیکي قناعت ورکړي. دا د روغتیا وزارت وظیفه مسؤلیت او مکلفیت دی. ډیره مننه درنو لیدونکو چې ویډیو تر اخره ولیدله. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي لایک کړئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.